د شرق ګلوبل ایچ ډي نړیوال تلویزیون درانو لیدونکو هیله من یم چې روغ جوړ به وای. دا د افغانستان پیژندنه خپرونه در پیل شوه. لکه څرنګه چې موږ هره اونۍ درته د خوست ولایت دې ته ورته د خوست ولایت په ولسوالیو باندې خپرونې جوړې کړې دي. دا د نننۍ خپرونه مو د تڼۍ ولسوالۍ ته ځانګړې کړې ده. تڼۍ ولسوالۍ ته ځو، د تڼۍ ولسوالۍ په دودونو رواجونو غږیږو، د تڼۍ ولسوالۍ په طبیعت غږیږو، په ځنګلونو درته غږیږو. دې ته ورته نورې موضوعګان به هم خپرونه کې له موږ سره موجود وي. تاسو خپرونه تر باید شبوره سره تعقیب کړئ. خپرونې کوربه مو زه ثاقب الله ریحان یم. زه ادرګي کلی یم. یو سپینګیري په صفات خبره سره کومه، ادرګي په تاریخ غږیږم چې ادرګي تاریخ ته تخایم. ادرګي کلی تقریبا 1900 کلا کېږي چې دغه د تداوی ښه شوی ده. د کلی ادرګي دا درې ورړنګ شوی ده. د کلی شیري مغول په واک کړنګ شوی دی، ینا بیا امیر عبدالرحمن خان په واک کړنګ شوی دی، بیا په انقلاب کړنګ شوی دی. دا داسې تاریخي کلی دی. دا درې ډانډه لري چې دا میک په نوستي دا خروق ډانډه دو چې د کلی به چخلي به استفاده نه کړه. هغه ایله ته ډانډه شو دو ا د مول ډانډه دو چې مول به چخله ابل کنکې ډانډه دو یغه ته د چټالي برتله مولې با چخله هغه صفای به د ډانډه ته د خروق ډانډه ته دا درې ډانډه لري. دا ډېر سابقه تاریخ لري چې دا مو ته وځ دا غي وخت نه مثال دا کلای ډېر ستر کلای دا ډېر نفوس لري. یې تڼۍ سره 15 خسانو نفوس لري. د ټول تڼۍ سره دا کلای 15 ټول تڼۍ دي، څلور ټول تڼۍ پېرته دي په غره کې 15 ټولای درګای ده. دا 15 خسانو نفوس د تڼۍ سره لري. دا مخکې د خبره ته وکړي چې مثال د دمر ویک تاریخ لري چې د ورړنګ شوی دی. دا ډانډ مې ته وخایله چې دا غي خلې به استفاده نه کړه، مولي استفاده نه کړه، بل ته چټاله برتله هغه به ولته صفه کول دلته بتله. دا داسې تاریخ لري. په دا غزینه زوی شانو ستای د میکسس پونوستي د ته زوی شارو غلاو میک په واخ کې د کمیت تر چې زوی شارو غلاو خان الله پر خان رو غلاو د دینو نوستای هغه واخ کې میک ته زوی شاپ واخ کې چروغای د میک د خلک یو سپینګیرا وو یا کټ پونو سره یغه نه د غیبه وتر خوستي د یو بکې د چټاله چنجیغه کی چې میک صاحب دای بچ کی بیا زو شاپل خل نه بلوکماته و چې د غیبه ته قوت وکه بندباس جوړی کاوته میک ته پاګه واخ کې د سپینکې غرنه بر واسطه چې خلی بدو یا ساغه نه لی بچ کی دا کله د سابقه تاریخ لري، زړه تاریخ لري. دغه مالا میګ مشر قومي سپینګيري چې اشاره وکړه چې درې ور درګای ډنګ شوی دی د مغول په وخت کې او نر درې ور حمله حکومتي پر وړي دي یا دښمنونو پر وړي دي. مغول ته ځای وای اشاره کم چې میګ ته سپینګيري یلی دي، میګ ته و سپینګيري یا وستوزونه یلی دي چې په مغول کې کوم وخت د مغول روغه هغه د مغولګي په نوم یادېږي. سم یې د ته تمام تڼي وروتل میګ مشرون سپینګيري اربکی مخکبي میګ اربکی وتل جنگ ته مقصد حکومتي نه په وخت کې ډېر نوی ډېر قوت د اربکی د مشرون سره مغولګي ته وروتل. د مغولګي کې هغه خپل بیرغینه یو ډول وسه ای مغول سره جنگ وکړ. په دا وخت کې انګريزونو د پاکستان په نوم طایره هلیکوپټر په سر واستل. هغه میګ تڼي په هغه ځین د ډېر مړام شول. بل حمله چې په درګي کلی وروړه
دلته دغه کیز د درملک نه په دغه ځکه حکومت تی په ټنګي نه ټول یو ته ولګول دې کوم داسې توریالای ننګلي جګړه ګټلې دي دغه باغ چې پر کمرشر و ته روغای د درګي کلی څخه خبره وکړې جنگ په مرید میګي کوم دای چې څلويخ قسم راشول خو هغه حکومت ونه ګټله هغه دغه کوم ځنه وګټله هغه ته موتی ورکړه بیرته حکومت رنګ شو دغه دوا جنگینه چې د مغولګي د تایید کړل میګ داسې حمله یې مغول نه ګټلې دي دغه سیم انګريزونو نه ګټلې دي دغه سیم اندر دښمنونو نه ګټلې دي د درګای اولینه چوکۍ وا چې دروغلل دې غزیتا دغه چوکۍ په وخت کې دښمنونه سلور کومه دروغلل دې ته توریالي ننګلي خلک تڼۍ کوم مری پکړی وي لکه د میګ مشرون کټک د جنمید د زنجیرګل د داغه خلک د ننګلی توریالي خلک چې په داجی کې مشول د چوکۍ وګټله دا میګ دښمنونه نه دازنی ولای دا چې دښمنونه نه رکو کوم نه رکو میګ د غزي ونی وا ولینه چوکۍ داغه تڼۍ ولسوالۍ درګي کلای کله چې د درګي د کلی نوم اخیستل کیږي نو هغه څوک چې د غنوم سره آشنا دي ور سره جوفت د تڼیو د ننګ غیرت علمیت میړانه او داسې نورې سوژې ور سره مخ ته راځي زه به راشم د تڼیو د ځوانانو او د دوی په علمیت په تقریبا لږ وغږېږم تڼیو کې که وایم تاریخي مخینه یې دومره ده چې ځوانان لوستي ځوانان فارغ کړي خارج ته لګلي هلته کورنۍ تر جوړ شوې دي او هغه کورنۍ دومره شوي چې اوس هغه ځوانان په نورو هیوادونو کې استادان دي او هلته علمي کدرونه دي په اوسنی وخت کې هم تڼۍ ولسوالۍ درګي کلی کې زیات شمېر داسې ځوانان موجود دي چې په علمي برخه کې زیات شمار پکېږي زه به نمونه نه یادوم خو زیات داسې ځوانان لوستي ځوانان موږ لرو چې تر وزارت تر ریاست ان تر ډیرو لوړو ځایونو رسیدلي دي دلته خورا زیات لیسې موجود دي د وناسو د ذکورو او تقریبا یو وخت کې دلته د پانتونم ډیر کار خلاص شوی و پانتونم راتلو د پچا خان پونم کله چې یو نړیوال پانتون کوم ځای ته ځي حتمی هلته به کومه مثبت نکتې دی هغه په ګوته کېږي نو تڼۍ ولسوالۍ خصوصا درګي ټول هغه معیارونه چې په علمي کچه مطرح کېږي پوره کړي دي او دلته یقینا لوستي ځوانان سرشاره ځوانان په وطن مین ځوانان ډیر موجود دي یو یادونه به بله وکړم چې تڼیو ځوانان د کوم نظام ځوانان نه دي خو د وطن ځوانان دي دلته به خیر دا خبره دی وي زیات شمېر نظامونه ځي او راځي خو دوی د وطن خلک دي په وطن او په ننګ مین خلک دي د تڼۍ ولسوالۍ لکه مخکې وړاندې چې مشرانو او ځوانانو یادونه وکړه د تڼۍ ولسوالۍ چې د لرې پرته غرنیزه ولسوالۍ ده یو ستراتیژیک موقعیت لري چې تقریبا له پاکستان سره چې سرحدي پوله نشي دی ول البته خو فرضي کرخه باندې موږ سره پراته یو تڼۍ ولسوالۍ چې دا لرې پرته ولسوالۍ د مخکې یادونه وکړه چې د غرنیزه د لکه دلته او بنشتون لري د لمایزه ولسوالۍ خو خوشبختانه تڼۍ وستره پراته ولسوالۍ چې موږ د پاکستان سره موږ د ورګون سره لزادرانو سره لسمالخیل مندوزي او د ګوربز سره موږ سرحدي پولې لرو او د سره موږ پولې لرو او تڼۍ ولسوالۍ داسې ولسوالۍ ده چې موږ په تڼۍ ولسوالۍ کې د تڼۍ هوایي ډګر چې دی هم دلته موقعیت لري او برخه موقعیت کوشته او تڼۍ ولسوالۍ او د سیلانیانو د بهرنیانو لپاره هم بهترین چاپیریال محیط چې موږ ادمامات په نوم سیمه ده چې ډیر سیلانیان ورته راځي خوشبختانه چې په وخت کې د افغانستان په ملي پارکونو کې هم راغلي دي او ملي پارکونه چې په افغانستان کې د نورستان د نورو
کونړ نو نورستان سربېره په یاد محمد هم پکې راغلی و. د دې سربېره هم موږ یوه دومره لویه تاریخي ولسوالي یو چې د جهادونو په وخت کې هم د افغانستان مهم هغه جهادونه له جهادي کاروانونه چې په د افغانستان نه بتلل راتل د منې کنډول یار وته په دې باندې تللی دي. او تنی ولسوالي لکه څنګه چې لنډیو اشعارو د پخوانیو مشرانو روایتونه معلومیږي دا د تیمور شاه په وخت کې بستنی مشران له پاته غرونه راغلي دلته مش شوی دي دلته د خاطر چې په وخت کې د کاروانونه بتلل لکه زادرانو د منګالو کاروانونه بخته پاکستان ته تلل نو دلته بغلې چرکول یا بدلته د لپاره بدل د امنیتي ستونزې مشکل غلو یا نور به تنی دلته راغلل په دې ځکه درګي کې وکاله جوړ کړله د کلاوه د کلی څلور دروازې څلوري ټپیان منې وته ای موږ ټپیان وته په تنی لهجه برجونه منې جوړ کړلې د خاطر چې دې نه امنیت ستل شي د کاروانونه پاسنۍ سره په پاکستان ته لاړ شي او راشي او امنیت ستل شوی وي. نو تنی ولسوالي و ډیره ښه ولسوالي ده لکه مخکې تراب صاحب خبره وکړه چې د پاچاخان پنتون هم دلته لکه منځر شوی نو خو شرایط میرونه دلته فرق کړي و چې تنی ولسوالي کې جوړ شي. خو موږ هم سم ملک و چې د تنی ولسوالي چې جغرافیایي موقعیت موږ ګورو نو خوشبختانه د هر څه لپاره دلته امیرونه برابر دي امکانات شته چې دلته به جوړ شي. موږ غواړو چې دلته پوهنتونونه جوړ شي انسټیټیوټونه جوړ شي نور داسې کې اکاډمي دلته به جوړ شي. تنی ولسوالي کې یو دا چې تنی ولسوالي امنیت خوشبخته امنیت خو امنیت بل ډیره ښکلې هوا ده ډیره معتدله هوا لري. نو تنی ولسوالي یوه ښه ولسوالي ده. د تڼیو ولسوالي تاسو ته معلومه ده چې د خوست ولایت یوه ولسوالي ده. جغرافیوي موقعیت داسې یو ځای کې دی چې هم د زموږ تاسو باندې هغه تپل شوي کرښه چې ده د هغې سره وصل ده. زموږ د ټول قوم یو ډېر لوی سرحد لري د هغه غاړه پښتنو سره. زموږ غرونه د ډېرو ښو ځنګلونو څخه ډک دي او دا یوه ډېره ښه ځانګړنه ده زموږ د ولسوالۍ چې په غرونو کې ځنګلونه دي د غرونو لمنې بیا دښتې دي زراعتي دښتې دي د غرونو د منځونو څخه رڼې اوبه د چینو اوبه را روانې دي بهاندې دي. سمې بیا تاسو وینئ چې اکثره کلي دي زراعتي ځمکې دي. ډېره برخه زموږ د دښتو للمي ده. متاسفانه موږ روانې اوبه په ځینو ځایونو کې روانې اوبه حتی ورته ویلی شو لرو لکه د نریزې اوبه. دغه اوبه که چېرته مهار شي په انجینري لحاظ په زراعتي لحاظ ممکن ځینې دښتې خړوبې کړي. د اقتصادي وضعیت د خلکو ښه دی. زموږ خلک د ډېر پخوا وختونو څخه په متحده عربي اماراتو کې په عربي ممالکو کې دوی میشتي هلته مزدوري کوي او دوی یوازې مسافر دي یعنی دوی خپل فامیلونه نه دي بیولي. دوی د هغې ځای نه کومې ګټې چې کوي دلته راوړي دلته یې مصرفوي په خپل وطن کې. په علمي لحاظ دغه ولسوالي ډېر علمي کدرونه لري. لکه مثلا په طب کې څو کاله وړاندې په نړیواله سطحه یو کنفرانس و په هغې کې زموږ د ولسوالۍ یو پیاوړی شخص ډاکټر صاحب کمال هغې د کنفرانس په سطحه اول مقام ترلاسه کړ. په فرهنګي لحاظ موږ ډېر ښه فرهنګ پال فرهنګیان لرو لکه کاروان صاحب د هغې یو مثال دی چې حتی د ټولو پښتنو دپاره هغه ویاړ دی. موږ دغه ویاړ ټولو پښتنو ته ورکوو. دا داسې نه چې موږ یوازې په خپله ولسوالۍ پورې منحصر کړو. په تعلیمي لحاظ دغه ولسوالۍ یو وخت کې چې مکتبونه بند وو دلته زموږ د کلي یو مدیر صاحب محمد روخان نومېده. هغه په خپل یو بایسکل به ورسره و په هغه بایسکل یې د ټول کلي ماشومان ثبت کړل او په خپل یوازې ځان یې زموږ دپاره لیسې فعالې کړې. دغه د 80 کلونو خبره ده چې خپله زما نوم یې په هغه یوه شنه کتابچه وه په هغې کې لیکلی او ما ته اوس هم یاده ده. زه په دې مکتب کې شامل شوم.
نور جغرافیوي موقعیت باندې ما مخکې خبرې وکړې موږ حتی د یو طرف ته د ګربز ولسوالۍ سره وصل یو بل طرف ته د خوست ښار سره وصل یو شمال طرف ته موږ د مندوزۍ ولسوالۍ سره وصل یو جنوب غرب د ټوله ساحه زموږ د سرحد به ورته نه وایو د تپل شوي کرښه چې دا د دغې سره زموږ وصل شوي یو زموږ ولسوالۍ زموږ خلک که تاسو وینئ ډېر مینهناک میلمهپال خلک دي تاسو اول دغه د ډنډ موقعیت تاسو به دلته عکاسي کړې وي دغه ځای کې دغه هوار میدانی چې دی دا د میلمهپالنې یو نمونه ده د خلکو د کلي خلکو دغه ځای د دې دپاره جوړ کړی و چې که د نورو ځای نه خلک راځي دلته به دمه کېږي دلته به خلک د دوی دپاره د غذا ترتیب نیسي زموږ د کلي یا د ټولې ولسوالۍ نور ډیر ویاړونه دي چې دوی د وخت نظامونو سره همکار پاتې شوي دي حتی زموږ ولسوالۍ د امنیت د نګاه نه بیخي یعنې په اوله درجه کې د امنیتي ستونزې موږ دلته نه لرو ځوانان زموږ ډیر فعاله دي یو مثال به زه زموږ د ځوانانو درته درکم چې البته د سپورت په برخه کې زموږ د والیبال ټیم د خوست په سطحه حتی هیڅ نه دی مات شوی کله کله که مات شوی وي ځینې لوبغاړي د نورو ولایتونو نه راغلي وي یا د کرښې هغې غاړې لوبغاړي راغلي وي بیا دوی ماته ومني خو د خوست په سطحه باندې دوی تر ټولو فعال دي په علمي لحاظ موږ کدرونه لرو د کابل پانتون په هغه وخت کې حتی په دې ځینو ولایاتو کې زموږ د ولایت سره پانتونون نه وو زموږ د قوم ډیری استادان چې زه د ځینو نومونه درته اخلم لکه مثلا ظریف تڼیوال عارف تڼیوال دا د کابل پانتون برجسته استادان وو د 50 رئیسان تیر شوي ول او ډیر تالیفات لري نو دغه داسې یوه ولسوالي ده چې البته د افغانستان یو جز دی د افغانستان یو لاینفک جز دی موږ ترېنه داسې نه وایو چې دا افتخارات یوازې زموږ دي د ټول ملک افتخارات دي په قومي لحاظ تاسو ته به د میډیا د طریقه معلومه وي چې په دې کرښه چې کله ازغن تار تېرېدو زموږ قوم ممکن د افغانستان په سطحه یو په هغه قومونه کې و چې دغه خلکو ته تر ټولو ډیر مزاحمت وکړو چې دغه ازغن تار تېر نشي او حتی تر دې پورې چې دوی دې ته آماده و چې خلک شهیدان شي په خپله خاوره سر ورکړي نو ډیر صفتونه لري زه چون د دې قوم یم که ډیر صفتونه وکم دا به خود صفتي کېږي تاسو نه بیا هم مننه کوم درګي کې ژڼې نه ورکېږي درګي کې ژڼې نه ورکېږي درګای شیروز د ژڼې زر زر ستېروي نه لیدونکو همدغلته درګي کې ځوانانو سره یم د خپرونې یوه برخه ده په دې برخه کې به له دوی زمزمې واورو او ستاسو د ستړیا هغه تنده به پرې ماته شي نو پیل له دوی څخه په ډایرکټ زمزمې کوو و دیدم ته به سړک ورته راوما په خورای دای کوی داس په جگا غونډه کای دای ټیټه دولندونا و دیدم ته به سړک ورته راوما په خورای دای کوی داس په جگا غونډه کای دای ټیټه دولندونا چې کله درېږې په خورای دای کورې داس په جګه غونډه کای دای ټیټه ګوننګوره په زړه د څه دی راته ووایه هلونه په خورای دای کورې داس په جګه غونډه کای دای ټیټه ګوننګوره درګي تمایا یا چړانګ شه په خورای دای کوریه داس په جگا غونډه کای دای ټیټه دولندونه
د مشیرین یورات د ګودر غوړې ته څاڅ د رغلما د مو وای د مشیرین یورات د ګودر غوړې ته څاڅ د رغلما د مو وای کله به وم کله به نوام د مو وای کله به وم کله به نوام د مو وای د مشیرین یورایمو یوری پړنګ ماش میرا میانا د مو وای د مشیرین یورات د ګودر غوړې تر تاز د رغلما د مو وای و درګای په غر تر پړنګيږي د مو وای درګای په غر تر پړنګيږي د مو د مشیرین یورا د مو وای په بل طرف یې سیرین د وړکی وینا د مو وای د مشیرین یورا د مو ګودر غوړې تر تاز د رغلما د مو چې یو رکیز درګی تر شادمو د مشیرین یورا پدو ماین وړکیز کوټر تر یلی دینا دمو نه بغیر زدم لکه مجنون در پسې جانان ډېر ډېر می ژړلی دی پارون در پسې جانان ډېر ډېر می ژړلی دی پارون در پسې کد دا حسن نوای نو مین تو بنوای که جدائی د نوای نو لیون تو بنوای زد میگی پوشن کتم د می کتون در پسې جانان ډېر ډېر می ژړلی دی پارون در پسې ډېر کړې دلایما او ډېر ژړې دلایما ډېر کړې دلایما او ډېر ژړې دلایما لیونی نوم لیونی کړم بلتون در پسې جانان ډېر ډېر می ژړلی دی پارون در پسې کبډي لوبه خو چې خوست کې په تڼیو ولسوالۍ کې اول ځل دی چې پیل شوه خوست کې ډېره تر سره کې دا خوست په تڼیو ولسوالۍ کې اولین ځل دی چې له ما لخوا دغه لوبې په لاره چول شوې کبډي فدراسیون هم په دې کې سره همکار وو دغه لوبې ډېرې جالبې لوبې دي چې ډېر مینوال لري تاسې عملاً وینئ دوه ټیمونه وي چې یو طرف نیول کې یو طرف نمره اخلي ډېر جالبې وي چې بیا به تاسو عملاً ووینئ دغه لوبه چې دغه 12 نفره یو ټیم لري چې 4 نفره یې نیولو ته ځي یو نفر یې نمرې ته ځي بل طرف ته چې ټوټل 24 نفر رسي دوه ټیمونه بیخي ډېر مینوال لري تڼیو ولسوالۍ کې چې بیخي ډېر ښه کوي غل لري دغه لوبې رشته کې چې دوی ډېر غښتلي دي ملي ټیم ته انتخاب شول یوه ښه ځانګړنه دغه لوبې دغه ده چې دغه ټیم لوبې څخه ملي ټیم ته چې نفر انتخاب شول څه ورځې بعد د پکتیا ولایت کې د کبډي ملي لوبه شروع کېږي چې هغې دپاره د خوست ولایت منتخبه لوبډله هم دغه لوبې څخه غوره شوه بیخي ښه دي لکه MMA شوې فری فایټ نره کومې رشتې چې دي ډېرې ښه فعالیت کوي او ښه روان دی په تڼیو ولسوالۍ کې ورزش دلته کبډي لوبې موږ برابره کړي دي په دې کې دوه ټیمونه وو د دوه ټیمو کې 12 ټیم 12 لوبغاړي لري چې د یو دایره جوړه یو طرف لوبغاړی ور داخليږي د دوی ځمکې ته هغه لوبغاړی ټچ کوي بیا بیرته ترې راځي په منځ کې د یوه دایره وي
د منځ کې وه دروازه خلاصه شوې په دروازه به خپل خاورې ته ورنه درومي بیا د بل طرف لوبغاړی ور درومي هغه بل نه پر ټچ کوي او بیا ورنه درومي په دې ډول دا لوبې ترسره کیږي دغه دا رقم ترسره کیږي چې د هر لوبغاړی چې غته کې بل خاورې کریسته داخليږي هغه د 15-10 ثانیې ټیم لري 10 ثانیو کې کدای تر وروته بیا یو نمره شوه کتر نه وته بیا نمره ختميږي دوی ما تقریبا 2-3 لوبه ګټلې دي تړنوي کې دا تقریبا د 3-4 میاشتې کېږي دا لوبه راوچ شوې ده اوس نوې تازه د لوبه نه موږ ډېر زیات خوښي ځکه چې ډېره نوې جالبه لوبه ده او ډېر خوند خال ترې اخلي بیخي خوندوره لوبه ده موږ ته ډېر خوند راکړی دی موږ کوشش کوو چې دا لوبې نور هم مشهور کړو په تړنوي کې تړنوي ماشاءالله ښه ځوانان خلک ډېر تشویق دي تشویق خلکو ته ورکوي او خلک ډېر ترې راضي دي چې دا ډول لوبې ترسره کوي درنو لیدونکو دا افغانستان پیژندنه خپرونه چې تاسو ولیدله بېلابېلو موضوعاتو ته مو اشاره پکې کړې وه تڼۍ ولسوالۍ ته هم دغه خپرونه ځانګړې کړې وه هیله من یم چې د خپرونې تر پای شبو تاسو ټولو خپرونې څخه پوره خوند اخیستی وي تر بلې اونۍ مو په لوی او مهربانه خدای سپارم افغانستان ډیسکوري په یوټیوب چینل کې زموږ چینل در سره لایک شیر او سبسکرایب کړئ که غواړئ زموږ نوې پروګرامونه وګورئ نو د سبسکرایب ترڅنګ د بیل آیکن هم کېکاږئ افغانستان ډیسکوري